بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو څانګې درنو محصلینو او د پښتو ژبې او ادبیاتو درنو مینوالو، نن د پښتو حماسي ادبیاتو اړوند تاسو ته دوهم درس وړاندې کوو چې په دې درس کې به موږ د حماسو په سبکي ځانګړنو او هغو ځانګړنو چې هغه په پښتو ادب کې او د نړۍ په حماسو کې سره شریکې دي په هغو باندې تاسو ته لنډ بحث وړاندې کوو. د سبک او حکایوي فورمونو پیژندنه. سبک عربي کلمه ده چې د ویلو او لیکلو ځانګړي طرز ته ویل کېږي، یعنې هر لیکوال او هر ویاند خپله ځانګړې تګلاره لري د وینا او خبرو او یا هم د لیکنې په برخه کې. دغه د ویلو او لیکلو ځانګړې لارې ته سبک ویل کېږي چې وړاندې دغه کلمه په مالي برخه کې کارېدله او هلته د پیسو د سرو او سپینو زرو د جلا کونې ته سبک ویل کېده یا سبیکې نه راخیستل شوې ده. د سرو او سپینو زرو ویلولو او په قالب کې اچولو ته ویل کېږي. نو د لیکوال شخصیت، مفکوره او ذهني نظر څرګندوي. یعنی په دغه ژبه کې به موږ په پښتو یا په فارسي یا په بله ژبه خبرې کوو، خو هغه ځانګړی شخصیت چې لیکوال لري د هغه په ذهن او فکر کې څه دي هغه له دغه سبک نه راڅرګندېږي او همدغې ته سبک ویل کېږي. په اروپایي یا غربي ادب کې د سبک په ځای چې ده هلته د سټایل کلمه کارول کېږي او د موږ د سبکونو څېړونکي وایي چې دا له سبک نه پراخه معنا لري. یعنی د کالیو، د څېرې، د ویښتانو، د اغوستنې، د کور، دغه ټولو ځانګړو طریقو ته هغوی سټایل کاروي. یعنی له لیکوالۍ نه بهر هم دغه د سټایل کلمه کارول کېږي. حکایوي فورمونه زموږ ادب ته د ژباړې او ولسي روایاتو له لارې راغلي دي. په پښتو ادب کې چې کوم فورمونه موجود دي، اوسني لیکوال چې له هغو نه کار اخلي دغه ټول له عربي یا هم له فارسي ژبې نه موږ او تاسې ته راغلي دي او د موږ لیکوالو یا راژباړلي دي یا یې مستقیم هغه لوستي دي او په خپله ژبه کې د هغې د لیکنې هڅه کړې ده. حکایوي ادب په نظم او نثر ویشل کېږي او لنډې او اوږدې بڼې لري چې موږ په وړاندې لومړنیو درسونو کې دې ته اشاره کړې ده چې هغه ناول و، لنډه کیسه وه او رومان و. دغه درې هغه فورمونه دي چې لنډې او اوږدې لیکنې په هغې کې ممکنې دي. او زموږ ادب ته د غربي ادبیاتو له لارې راغلي دي او د غزل او قصیدې او مثنوي یا نور هغه شعري فورمونه چې دي دا بیا له شرقي ادبیاتو نه دي موږ پښتو ژبې ته راغلي دي. د پښتو حماسو عمومي ځانګړنې د پښتو حماسې په شفاهي او لیکلي ادب کې موجودې دي او بېلابېل سبکونه لري. دغه د موږ او تاسې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ چې کوم نکلونه دي په هغو کې ځینې نکلونه داسې شته چې هغه د حماسو له ځانګړنو سره مثلا په هغې کې د مېړانې، اتلولۍ او بهادرۍ یادونه شوې ده. د لیکلي حماسې بنسټ خوشحال خټک ایښی ده. خوشحال خټک یو داسې شعر لري چې په هغې کې د خپلې کورنۍ د خپلې هغې ملکۍ د ترلاسه کونې لومړني احوال بیان کړي دي او په منظم ډول جوړښت لري، نو ځکه هغې ته حماسه ویل شوې ده. د حماسو موضوعات د مېړانې، جګړې او ملي ارزښتونو پر محور راڅرخي. یعنې دغه هغه څه چې په یو شعر کې په منظم ډول راغلي وي او یا هم په نثر کې لیکل شوي وي یا په نظم کې وي موږ هغو ته حماسه ویلی شو. حماسې د وخت او مکان له بدلونونو سره بدلیږي او نوي عناصر خپلوي. یعنې یو وخت ممکن په توره، ډال، اسونو، غېږ نیونې په دغو وسایلو باندې جګړه سوې وای یا په هغو باندې حماسه پنځېدلې وای، خو اوس توپ ده، ټانک ده، تیاره ده، انټرنیټ ده یا نور هغه وسایل په هغو باندې مېړانه ممکنه ده او دغه عناصر دي چې تیرې او اوسنۍ حماسې سره جلا کوي. شفاهي حماسې د خلکو په حافظو کې ساتل کېږي او سینه په سینه لیږدېږي. ټول هغه اشعار یا ټول هغه ولسي ادب چې د خلکو په حافظو کې د کاغه لنډۍ یا ټپې دي، هغه که متلونه دي، هغه د ماشومانو ترمنځ د لوبو ساتیرۍ الفاظ او شعرونه دي، دا ټول ولسي مال ده او په حافظو کې ساتل کېږي. له یوه نسل نه بل ته، له بل نسل نه بل ته دغه شی منظم پاتې کېږي. دغه ولسي حماسې چې دي یا شفاهي حماسې چې دي دا د لیکوال تابع نه پاتې کېږي بلکې وخت په وخت په دې کې بدلونونه راځي، ځکه چې دا خوله په خوله انتقالېږي. د چا چې کومه برخه یې رسوي هغه له ځانه ور جوړوي یا یې ور اضافه کوي، نو ځکه د یو فورم یا د یوې لنډۍ، د یوې ماشومانه سندرې بېلابېل ډولونه په ماشومانو کې په بېلابېلو پښتنو علاقو کې موجود وي، نو ځکه د دوی ترمنځ هغه بدلون حتمي ده. د انتقال په بهیر کې زماني او مکاني بدلونونه لري. له دې نه موخه دا ده که یو ماشوم په پکتیا کې یو ډول خبره کوي یا یو ډول شعر وایي یا یو ډول د لوبو الفاظ استعمالوي، هماغه خبره بیا په کابل کې په بل ډول کېږي، هماغه خبره بیا په کونړ او ننګرهار کې په بل ډول کېږي، په هلمند او کندهار کې بل ډول کېږي. د هغه روایات او اشخاص او د وخت یادونې چې د موږ په لنډیو کې سوي دي هغه بدلون کوي، حتی نومونه پکې بدلیږي. د پښتو شفاهي ادب بېلابېلې نمونې د فولکلور ټولونکو لخوا ثبت شوي دي. د موږ او تاسې د ژبو ادبیاتو یا هم نورو آزادو لیکوالو یا هم دیني علماو د دې په راټولونه کې ستره ونډه اخیستې ده او وخت په وخت ښکاره مثال موږ له پښتو لنډیو نه ورکولی شو چې د پښتو ټپو یا مصرو یا ټیکیو غټ کتابونه، پاڼډې مجموعې موجودې دي، دغه ډول متلونه راټول شوي دي چې دا د موږ د شفاهي حماسو هغه برخه هم جوړوي. بل منثورې حماسې دي
منصوري حماسي د پښتو ادبیاتو مهمه برخه ده چې د نکلونو رنګ پکې غالب دی. یعنی په دغه حماسي چې موږ حماسي ګڼو له ولس نه موږ ته راپاتې دي، هغه د نقل ډول لري او له نقل نه موخه دا ده چې په هغو کې افسانویت زورور ده. یعنی د زوو، حیواناتو، دیوانو کیسې پکې ډېرې دي. ژبه یې اکثره کلیواله وي او د ولسي اصطلاحاتو کار پکې کیږي. د دې نه موخه دا ده چې هغه څه ولس وایي هغوی به له خپلو اصطلاحاتو نه، له هغو الفاظو او کلمو نه کار اخلي چې هغه په ولس کې خپاره دي، ساده دي او هغوی پې پوهیږي. په دغو حماسو کې د جنګ ترڅنګ د مینې عناصر هم شامل وي چې دا یو ساده فطري خبره ده. ځینې معاصر اثار لکه تاریخي داستانونه د حماسي ځانګړنې نه پوره کوي، خو یو شمېر بشپړې حماسې هم شته. یعنی هغه څه چې موږ ته له ولس نه راپاتې دي، هغه د مېړانې، تورې او اتلولۍ ټول عناصر نه پوره کوي، یا د حماسو چې کومې ځانګړنې وروسته را روانې دي هغه ټولې نه پوره کوي، خو ځینې چې دي هغه ټولې ځانګړنې پوره کوي او د حماسو په ټول پوره خیزي. منظومې حماسې زیاتره د مثنوي په قالب کې ویل کېږي. دا ځکه چې هم دغه مثنوي فورم چې دا د اوږدو موضوعاتو د بیان توان لري او ځکه نو شاعرانو له دغه فورم نه د حماسو په بیان کې کار اخیستی. د پښتو منظومو حماسو پیل د 18مې پیړۍ له دورې سره تړاو لري. دغه دوره د خوشحال خټک او د هوتکو د پاچاهۍ دوره ده چې دلته پښتو حماسې په منظم ډول یا په لیکلې بڼه راپیل شوي دي چې هم منظومې شته او هم یې منصوري موږ تاسو ته راپاتې دي. لومړي اثار زیاتره د شرقي ادبیاتو له موضوعاتو اغېزمن وو، خو وروسته محلي رنګ پیاوړی شوی ده. لومړی هغه څه چې موږ تاسو ته پښتو ادب ته راغلي دي په لیکلې بڼه، هغه له شرقي ادبیاتو یعنی له پښتو یعنی له عربي او فارسي ژبې څخه متاثره دي یا اغېزمن دي. خو وروسته چې کله لیکوال له هغو سره اشنا شوي دي، هغو ته یې بیا خپل سیمه ییز رنګ ورکړی او د پښتنو له هغه دود او رواج او کلتور سره سم یې پنځولي دي. منظومې کیسې د اوږدو مضامینو د بیان توان لري. منظومو کیسو نه موخه دا ده چې د مثنوي قالب کې موږ کولی شو لوی موضوعات په بشپړ صراحت سره له ټول معنوي بار سره انتقال کو یا یې ولېږدوو او راتلونکي نسل ته یې په میراث پرېږدو. د حماسي سبک ځانګړنې: د حماسي سبک ژبه پیاوړې، درنه او د عظمت ښکارندوی وي. په هغې کې به د مېړانې، تورې، بهادرۍ او په خپل ځان د ویاړ کولو روحیه غالبه وي. په حماسو کې له ایجاز څخه کار اخیستل کېږي او له اطناب څخه ډډه کېږي. په دغو حماسو کې هغه که منظومې وي که منثورې وي، هلته به له بېجایه خبرو نه، د موضوع له اوږدولو نه ډډه کېږي، لنډون ته به کار کېږي تر څو پورې هغه موضوعات چې د هغه زر د انتقال وړ وي، بل باید په ساده الفاظو کې وي تر څو د موږ هغه مخاطبین او اورېدونکي یا لوستونکي ښه پې پوه شي. تشبیهات محسوس او له زورورو حیواناتو سره تړلي وي. دغه څه چې موږ او تاسو ته له تاریخه په میراث راپاتې دي او د موږ او تاسې ادبي میراث ګڼل کېږي، په دو کې له حیواناتو نه کار اخیستل شوی چې د نکلونو یا افسانوي برخه جوړوي، او محسوس هغه څه چې ټول د موږ او تاسې په بهرنیو یا دغه شپږو حواسو حس کېږي، په دو د لمس وړ دي. اغراق او مبالغه پکې ډېره لیدل کېږي. یعنی حیواناتو ته له حده پورته توان ورکول شوی ده. انسانان له خپل توان نه پورته کارونه کوي، لکه امیر کروړ سوري چې په یو تن له 100 تنو سره جنګېږي. د جنگي وسایلو، میدانونو او جګړو تفصیلي انځورونه وړاندې کوي. هغه څه چې په دغو حماسو کې راغلي دي هغه په بشپړ ډول دي. په دې کې کوم کمی نه لیدل کېږي، بلکې له لوستونکي سره چې کومې پوښتنې پیدا کېږي هغه ټولې جوابوي. لکه خوشحال خټک چې وایي زه خوشحال د شهباز خان یم چې تورزن یم کان په کان. دغه ډول د خوشحال دغه نظم ډېر اوږد ده، تقریبا تر 160 شاوخوا بیتونو پورې رسېږي. بل د حماسو عامې ځانګړنې دي. د حماسو عامې ځانګړنې دي. په حماسو کې د جګړې، مېړانې او بهادرۍ کیسې بنسټیز رول لري. د نړۍ په ټولو حماسو کې دغه ځانګړنې سره ګډې دي. اتلان اکثره له هیبتناکو حیواناتو او بلاو سره جګړه کوي. یعنی دا د حماسو بله ځانګړنه ده چې د موږ او د نړۍ د حماسو ترمنځ دا ټکی شریک ده. حیوانات کله ناکله فوق‌العاده ځانګړنې لري او مهم رول لوبوي. پیښې زیاتره خارق‌العاده او له عادي منطق څخه لوړې وي. د حماسو اتلان له خطرناکو سفرونو سره مخ کېږي او سترې کارنامې ترسره کوي. اتلان اکثره له ضد قهرمان سره مقابله لري. تن په تن جګړه په حماسو کې مهمه ځانګړنه ده. د جګړې وسایل لکه توره، نیزه او غشی په پراخه توګه کارول کېږي. فریب او غولونه هم د جګړې د وسیلو په توګه کارول کېږي. لکه مومن خان چې له افغانستان نه یې سفر وکړ هندوستان ته، هلته یې ښامار مړ کړ. بیا چې کله بیرته دی راګرځي هېواد ته، دلته بیا دی هم وژل کېږي. نو دغه ډول هغه ځانګړنې دي چې هم ښامار په دغې حماسه کې خطرناک حیوان ده. اتل یې دومره غښتلی ده چې هغه ښامار چې څوک په مخه نسو ورتلی هغه وزني. هغه ښامار چې کله دی وزني په خپلو پښو پورې توره تړي یا په خپلو لاسو کې ځان دی خپلې تورې سره ښامار ته په خوله کې ورکوي. نو فریب او غولونه پکې جای لري.
د دې بحث د پایلې په توګه پښتو حماسې د ملي تاریخي او فرهنګي ارزښتونو څرګندونه کوي. هغه څه چې موږ او تاسې ته د دغو حماسو په نوم راپاتې دي، په هغو کې د موږ او تاسې ملیتوب، تاریخ او فرهنګ راڅرګندېږي. دا حماسې د شفاهي او لیکلي ادب ترمنځ اړیکه ټینګوي. دغه حماسې چې موږ او تاسې ته په شفاهي ډول یا د ولس له غېږې نه راپاتې دي، دا مو لومړی لوستي دي. د همدو په بنیاد مو نورې حماسې یا نور ادبیات پنځولي دي. ځکه نو دا د شفاهي ادب یا ولسي ادب او لیکلي ادب ترمنځ اړیکه ټینګوي. د حماسو سبک د ژبې، فکر او ټولنیزو شرایطو له بدلون سره بدلیږي. دغه حماسي فکرونه چې موږ سره موجود دي، دا د موږ له تاریخ، فرهنګ، دین او عقیدې سره تړاو لري. که کله په دغو ارزښتونو کې بدلون راځي، ورسره د حماسې په سبک کې زموږ او تاسې د فکر په ډول کې، په ټولنیزو غوښتنو کې، په دې کې هم بدلون ممکن ده. دا و د موږ د نن ورځې درس. که چیرې په دې اړه له تاسې سره کومه پوښتنه وي، له موږ سره یې لاندې په تبصرو یا کمنټونو کې شریک کړئ. انشاءالله تاسې ته به په دې اړه د پوهانو د څېړنو پر بنسټ کره او علمي جوابونه درکول کېږي. الله مو روغ لرم، خوشحاله اوسئ.